له ابو سعید رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د ظالم چارواکي پر وړاندې د حق وینا کول غوره جهاد دی. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين. په بل حدیث کې له عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ظلم به د قیامت پر ورځ تورې تیارې وي.